د ډیورن پر کرښه د طالب او پاکستان ترمنځ لویه جګړه نږدې کېدونکې ده. طالبانو څنګه د پاکستان سره پر ډیورن کرښه نوي او تازه ځواکونه ځای پر ځای کړي دي؟ پاکستان او طالبان څنګه یو د بل خلاف شوي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. پر ډیورن فرضي کرښه د طالبانو حکومت او پاکستان ترنګلتیاوې ورځ تر بلې ډیریږي. که څه هم پاکستان کلونه وړاندې د پر ډیورن فرضي کرښې باندې پاکستان خپل پوځي چمتووالی نیولی، خو اوس چې افغانستان کې طالبان واکمن دي نو غواړي پر چمتووالی د دې لپاره چې ډیورن کرښه باندې پاکستان سره امنیت ټینګ کړي. د افغانستان په جنوب شرق کې د طالبانو مسؤلین وایي چې له تازه پوځي زده کړو څخه فارغ شوي سرتیري د پاکستان سره پر ډیورن پوله باندې ځای پر ځای کوي. دا سرتیري د 203 منصوري قول اردو څخه تازه فارغ شوي دي چې له پاکستان سره به پر ډیورن کرښه باندې ځای پر ځای شي. د منصوري قول اردو مسؤلین وویل چې دا سرتیري به هیڅ بهرني هیواد ته پر افغانستان د تیري اجازه ورنه کړي او پاکستان ته به اجازه ورنه کړي چې د ډیورن کرښې ته نږدې پوځي تاسیسات جوړ کړي. پاکستان وویل چې طالبانو سره پر ډیورن کرښه باندې د غزن تار لګولو پروژه په ګډه او تفاهم پای ته رسوي، خو طالبانو د پاکستان دا خبره رد کړله او ویې نه منله. اوس تازه یو ځل بیا پر ډیورن فرضي کرښه باندې د طالبانو او پاکستان ترمنځ تازه ناندرۍ رامنځته شوي او داسې فکر کیږي چې آخر به د دوی دوه نږدې دوستانو ترمنځ سختې جګړې رامنځته شي. طالبانو بیا ډاډ ورکړ چې د دوی په راتګ سره به د افغانستان خاوره د هیڅ یو بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي، خو دا یې هم ویل چې هیڅ چاته به پر خپله خاوره د تیري کولو اجازه ورنه کړي. خو دا چې د دوی نازولی پاکستان د افغانستان پر خاوره تیری کوي نو طالب اوس مهال تر یوې کچې جدي دی، خو معلومه نه ده چې یوازې دا سرحدي جدیت به یې تر کومه وخته پورې دوام ولري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.